سلام ګرانو دوستانو، نن در سره د کورنیو او نرمو خوندورو خجورو اسانه طریقه شریکوم. که مو ویډیو خوښه سوله چینل در سره سبسکرایب کړئ، د نورو خوندورو ریسیپیانو لپاره را سره پاتې سئ. که خجورې مو خوښیږي نو ویډیو په دقت وګورئ، داسې خوندورې او نرمې خجورې چې په خوله کې ویلې کیږي. لومړی یو قاشقه خمیر مایع لږ زره ګرمه شیدو کې اچوو، سره ګډوو یې او 15 دقیقو لپاره یې پرېږدو. په یو ظرف کې 3 دانې هګۍ اچوو، د دې لپاره چې د هګیو خام بوی له منځه لاړ سي. په هګیو کې چې کوم د سپینه حصه ده دا ترېنه لرې کوو. دوه ګیلاسه بوره ور اضافه کوو، هګۍ او بوره ښه سره ګډوو. ورپسې یو ګیلاس شیدې، نیم ګیلاس غوړي ور اضافه کوو. اته ګیلاسه اوړه ور اضافه کوو. اوړه ټول یو ځای نه ور اچوو، مرحله په مرحله یې ور اضافه کوو. یو قاشقه بیکینګ پاوډر، یو قاشقه ونیلا ور اضافه کوو. که ونیلا نه وي نو کولی سئ هیل ور اضافه کړئ. لږ زره مالګه هم ور اچوو. ټول مواد ښه سره ګډوو. دلته هغه خمیر مایع چې ما له شیدو سره لمده کړې وه ور اچوم، اوړه لمدوم. اوړه داسې تیار کړئ چې لږ کلک وسي. د خجورو اوړه باید لږ سخت لمده سي. یو پلاستیک په ترېنه تاو کړئ، 1 ساعت لپاره به یې پرېږدئ چې خمیره سي. دلته 1 ساعت بعد اوړه خمیره سو. اوس وړې وړې زوالې ترېنه جوړوو. ما دا خجورې د دې جالۍ په مرسته جوړې کړې او شکل مې ورکړ. تاسو کولی سئ د قاشق پنجې یا بلې هرې وسیلې په مرسته چې مو خوښه وي خجورې جوړې او ښکلي شکلونه ورکړئ.
دلته غوړ په منقل باندې ږدو. غوړ ډیر مه ګرموئ، همداسې لږ ذره ګرم سو خجورې ور اضافه کړئ. په کم حرارت باندې پخې کړئ. که حرارت چیرته زیات وسي نو بیا خجورې په څیره زر پخیږي، مابین خام پاتې کیږي. خجورې باید په ډیر کم حرارت باندې پخې سي. زموږ خوندورې خجورې تیارې سوې. هیله ده د اسانه او خوندوره طریقه به مو خوښه سوې وي. چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو خوندورو ریسیپیو لپاره را سره پاتې سئ.